د یو وخت خبره ده چې د یو دوو مږو منځ کې ډېره ښه ملګرتیا وه. یوه مږه ښار کې اوسېده او بله په کلي کې. یو ورځ د کلي مږې د ښار مږې له روټۍ وکړه. نو د کلي مږې ورته په روټۍ کې د غنمو او د جوارو دانې کېښودې. د ښار مږه ډېره مایوسه شوه چې دا څه دي؟ دا خو صرف د غنمو او جوارو یو څو دانې دي. د ښار مږې د کلي مږې ته ووی که ته ښار ته زما ځای ته راشې نو زه به تاله ډېره ښه مېلمستیا کومه. بیا دواړه مږې ښار ته روانې شوې. بیا د ښار د مږې کور ته ورسېدې. د کلي مږه ډېره حیرانه شوه ځکه چې د ښار مږې ورته په روټۍ کې کیک، سبزیانې، پنیر او میوې کېښودې. دواړه مږې چې روټۍ خوړو ته کېناستې نو یو پیشو په میز راټوپ کړې. دواړه مږې ډېرې ویرېدې او د پیشو نه یې منډه کړې او په سوري کې پټې شوې. لږ ساعت پس پیشو لاړه او دواړه مږې د سوري نه راووتې او روټۍ یې خوړل شروع کړل. په دې کې باورچي راغی. باورچي چې مږې ولیدې نو په بیلن یې پې غوځار وکړو خو مږې بچ شوې او سوري ته یې دوباره منډه کړې. د کلي مږې د ښار مږې ته ووی زه واپس کلي ته ځم او د شپې روټۍ به په آرام سره خورم او ماته د غنمو او جوارو دانې د کیک، پنیر او میوو نه زیاتې خوښې دي ځکه چې هغه ماته په اسانه میلاویږي.